څوک په سترګو نامحرمو زنانو ته وګوري دا د سترګو بدکاري ده یا زنان پردي خلکو ته وګوري دا د سترګو بدکاري ده او د خولې بدکاري څه ده خبرې ورسره کول د غوږو بدکاري څه ده خبرې اورېدل د سترګو بدکاري څه ده ورته کتل د لاس بدکاري څه ده وروړل د پښو بدکاري څه ده څو قدم ورخیستل دا د الله رسول فرمایي دا بدکاري د بدکاري زما او ستا په اوس زمانه کې دا خبره ډېره لویه لطیفه نه سوله چې څوک به غلط نظریه مه کوه موبایل کې تا به حدیث ویلی تا به شعر ویلی هغه زنانې راواخلي بیا هغه رقم دا وچی شو هغه چې زه به د الله د رضا دپاره یو کار کوم هغه کله دی هغه وخت هغه چې ته به د الله د رضا دپاره یو کار کوي هغه کله دی هغه وخت او ما ته د دې خبرو صفات سوي غلط نظریه څومره لویه ګناه ده د الله رسول فرمایي وای دا غلط نظریه نه ده دا د شیطان په غشو کې هغه عظیم په زهر باندې وهلی غشي چې دی هغه غلط نظریه ده هغه غلط نظریه ده څوک نه دی ګناه صفاته دی موږ خو په مسجد کې یو یا په خپل وجره او په خپل کور کې یو مارکیټ او د شاپینګ سنټر سره تعلق نه لرو د موبایل د لارې خوا د خبره معلومه ده که ته وایې زما دا نیت نه دی نو یو سړی الله فرمایي چې کله غرمه او ماښام تاسو د بابا کمرې لره ورځئ د ادې کمرې لره غاړې تازه کوئ یا رسول الله نو غاړې وایي دا خو بابا وادي دی ول نه نه داسې نه یي چې بیا ته په داسې حال کې ووینې چې هغه ستا خوښ نه وي هغه حال اشته نو سړی بابا وادي ته په بد نظر ګوري چې دا موږ دا لباس سره کړی دی بد نظر سره ګورو الله موږ کړي یو الله موږ ته راښولې ده الله رسول راښولې ده نو د الله رسول فرمایي د خولې بدکاري دا ده چې خبرې ورسره وکړي اوس څونه لوی د ټیک ټاک زمانه سو دا خبرې د مابین ځه ووتې عزیزانو تاسو یقین وکئ ګورئ یوه دا خبره ده چې زه غلط نظري پرېږدم یوه دا خبره ده چې زه غلط نظري ته ګناه ووایم نن زما بیان پر دې خبره دی چې غلط نظري ته ګناه ووایو موږ دا غټ کمال هغه بله خبره خو مخ لره پرېږده چې زه به غلط نظري پرېږدم صحیح سله دا څونه لویه خبره زما او ستا کوله راله دا د دې موبایل برکت شو او د الله رسول فرمایي ګوره دا خبره تاسو واورئ په غور یې واورئ د الله رسول فرمایي د چا په سر کې میخ راواخه میخ د اوسپنې میخ دا په سر کې ور ټک وهه دومره والله که بده خبره ده د الله رسول فرمایي لکه نامحرمې زنانې لره لاس وړل یا یوه زنانه نامحرم چا لره لاس وړل د الله رسول فرمایي ته اوس ټک راواخه میخ راواخه بیا د چا په سر کې ټکوه ته دا داستان لږ مخته کښېږده بیا دا خبره زما او ستا فکر لر راځي که نه نو نه راځي صحیح دا د الله رسول فرمایي د چا په سر کې میخ ورټکول دومره بده ستړې خبره نه ده لکه یو نامحرمې لره لاس وړل یا زنانه د نامحرم چا لره لاس دی هغه بی عائشه صدیقه فرمایي محمد رسول الله په خدای قسم کا په ټول ژوند د نامحرم زنانې سره لاس ملاو کړی ما او تا څه کوو د پیرۍ په نامه د ملایي په نامه د دم په نامه د تعویض په نامه د علاج په بانه د پلانیو د اکسریو د پلاني صحیح ده دا خبره خو درواغ نه وي دا ټول د محمد رسول الله مبارک خبرې او بیا د الله رسول فرمایي سبحان الله الله اکبر یو خنزیر په ګرد کائنات کې نجس العین دی تر دې بالا مردار شی چې دی هغه نسته تر دې بالا مردار شی نسته د الله رسول فرمایي یو خنزیر په مردارو اوبو په مردارو کیچړ په مردارو د نالۍ په ګندو باندې لړلی دی بدبودار یواره خنزیر په خپله بدبوداره بیا چې دغه د نالۍ په ګند باندې لړلی دی هغه هم بدبوداره د الله رسول فرمایي په خدای قسم که دومره درنه خبره ده لکه د یو نامحرمې زنانې سره د انسان وژه لګېدل یا د یو زنانې د نامحرم
سړي سره وژه لګېدل. ښکاره مثال د عبادت په نیت د عبادت په ځای کې چې هغه زما ستا حرمین دي، هغه کعبه ده، هغه بیت الله ده، هغه حرم شریف دی، هغه د الله کور دی. هلته ته د زنانو سره هر ساعت کوي، دا ستا سره نشته، درته به در سره نشته. د الله رسول فرمایي خنزیر بیا په مردارو ګند باندې لړلی، بدبوداره هغه ستا د څنګه سره ونښتي، ستا د کالۍ سره، ستا د بدن سره. دومره بده خبره والله که د الله رسول فرمایي لکه د یو نامحرمې زنانې سره انسان وژه لګېدل یا یوه زنانه د نامحرم سړي سره وژه لګېدل. ولګوي حساب ولګوي. ما او تا د کومې خوا راخیستي؟ دین مې د خپل ځان کړی دی. هر سړی مجتهد دی، هر سړی د ځان دپاره وروره عالم دی، بدی د ځان دپاره خپله فیصله په خپله کوي. که حرام خوړل د یو مجبوري ده، که غیبت کوئ د یو مجبوري ده، که بهتان وایي د یو مجبوري ده. نو چې هلته الله کومه خبره کړې ده هغه ولې د مجبوري ده؟ ما او تا به د هغې خبرې څه چم کوو؟ دا خبره زما ستا په ژوند کې شته، ډېره شته. او د الله رسول فرمایي هر سهار دوې فرشتې دا اعلان کوي، وایي هلاکت دی د نارینهو دپاره له ښځو څخه او هلاکت دی د ښځو دپاره له نارینهو څخه. نارینه به د زنانو د وجې تباه کېږي او زنانې به د نارینهو د وجې تباه کېږي. ولګوئ اندازه ولګوئ عزیزانو. دا موږ په کومه دنیا را ننوتلو و کومې دنیا ته الله را وایستلو. ما او تا نن و څنګه خبرې ته وتړل شو، دا غلط نظري به ما او تا ګر سره څه کوو؟ د الله رسول فرمایي وایي هر چا چې زما د الله رسول فرمایي چې هر چا د الله د خوفه غلط نظري پرېښول، د الله څه وبېره دي چې یاره مه ګوره، غلطه خبره ده. د الله رسول فرمایي الله به داسې ایمان ورنصیب کړي چې د دې ایمان خوند به دی په خپله محسوسه کړي چې الحمدلله. او تاسو دا تجربه وکړئ. غلط نظریه ده نه ورته ګورم، په خدای دې مې قسم وي چې ته به په دا خپل زړه کې دا محسوسه کړي الحمدلله زړه مې څنګه خوشحاله شو، الحمدلله زړه مې څنګه خوشحاله شو. وګورئ عزیزانو، کم سړی د الله د خوفه غلط نظري پرېږدي، الله رب العزت به دته په ایمان کې هغه حلاوت، هغه خوند، هغه شیریني، هغه میټاس چې دی هغه ورنصیب کړي چې ده بیا تصور هم نه یې کړی. تاسو د نن څه دغه مطلب تجربه چې دغه وکړه موبایل کې راله اړه وایه. الله رسول حضرت علی کرم الله وجهه ته ویل ای علي اچانک نظر، ناپامه نظر دا معاف دی، او دویم نظر دا معاف نه دی. پر دې به الله رب العزت سزا چې دا ورکوي، پر دې به الله رب العزت سزا چې دا هغه ورکوي. صحیح سنو. نو ما او تا چې نن دې چې ته رارسېدلي یو عزیزانو، نه د کلمې په خوند، نه د لمانځه په خوند، نه د زکات په خوند، نه د روزې په خوند، هغه وجه دا ده چې موږ غلط نظري چې دغه ډېره کوو.